ملګرو ښه راغلاست. په دغه پلیلیسټ کې به موږ تاسو ته د جاوا ریلیټډ ویډیوز وړاندې کوو، ستاسو خدمت ته به وړاندې کوو. په دغه جاوا پلیلیسټ کې به موږ تاسو فرست اف آل د جاوا هغه بیسکس چې کوم دي هغه به ووایو سره ورسره د جاوا ایډوانس یا هم ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ چې کوم دی ریلیټډ ټو جاوا هغه به موږ سټډي کوو، او فاینلی چې کوم دی هغه به موږ څه کوو، د جاوا ګرافیکس سایډ به ګورو. صحیح ده؟ نو زموږ هدف به چې د جاوا بیسکس به صحیح ده، جاوا بیسکس ورپسې object oriented and java. صحیح ده؟ object oriented and java دغه به زموږ اهداف وي. صحیح ده؟ د جاوا بیسکس به وي، ورسره به د جاوا به په object oriented کې مطلب څنګه موږ سټډي کوو، او دریم چې کوم دی هغه موږ د ګرافیک سایډ د جاوا ګورو. سمه ده؟ دلته به زه راشم چې تاسو څخه دا پښتولی سمه ده. next one just only justify. صحیح ده؟ نو دا هغه خبرې دي چې ما غوښتل لومړي سر کې تاسو وکړم. جاوا چې دا مطلب تاسو بهتره معلومه، جاوا یو پروګرامینګ لنګویج ده او های لیول لنګویج ده، او نن سبا چې دا مطلب په نړیوال مارکیټ کې ښه ځای لري، او ډېر شمېر پروګرامران مطلب په جاوا لنګویج کې ایکسپرټ دي، هغې د کار کې ډیولپران دي. صحیح ده؟ نو موږ او تاسو به هم کوشش کوو، موږ به تاسو ته مطلب دغه خدمت وړاندې کوو، تاسو مطلب کولی شئ چې ترېنه ګټه واخلئ او مطلب خپل کیریر جوړ کړئ په جاوا باندې. سمه ده؟ نو په دغه ویډیو کې چې دی جنرالي به موږ یو شو درته وښیو چې هغه د جاوا ګرافیک یو سایډ دی، یو ډېر وړوکی فینامینن ان اګزامپل ده. صحیح ده؟ نو راځو موږ دغه ګورو سره به یو ځای. زه به کلیپس راخلاص کړم او دا به رن کړو. نو ګوره ملګرو، تاسو دا کتلی شئ جے پروګریس بار دی. صحیح ده؟ دغه ډیمو ده موږ وکتلی. سمه ده؟ نو دا د 0 نه شروع شو تر 100 پورې او کمپلیټ شو، بیا کمپلیټډ موږ ته ولیکئ. سمه ده؟ راځو یو په اصطلاح سرسري لیدنه کوو د دغه کوډ نه. اصلا مطلب که تاسو چېرته جاوا سره بلده صحیح، خو دا د جاوا یو کلاس دی. صحیح ده؟ دا کلاس دی، او دغه کلاس چې دی د څه په نامه دی؟ جے پروګریس بار مین. صحیح ده؟ دا کلاس دی، دا مین کلاس دی پروګریس بار. ورسره د دې یو بل کلاس دی پروګریس بار ډیمو. صحیح ده؟ دا بل کلاس دی. سمه ده؟ ګوره کلاس پروګریس بار ډیمو. موږ دلته یو دوه لایبررین امپورټ کړي دي. صحیح ده؟ او دغه لایبررین جاوا ډاټ اے ډبلیو ټي او سوینګ موږ کارولی دي. صحیح ده؟ لکه وختي مې چې یادونه کړو، که تاسو چېرته بلده سئ نو دغه د جاوا کلاسز دي. بیا د جاوا کلاسز کې مطلب چې دی موږ مختلف قسم ابجکټس استعمال کړي دي. دلته تاسو کتلی شئ چې مطلب دغه چې کوم دی دا کنسټرکټر دی د دغه کلاس پروګریس بار ډیمو. سمه ده؟ نو یو شارټ ویو پې اخلو. فرست اف آل چې دی جے فریم دی. سمه ده؟ جے فریم ابجکټ جوړ شوی دی، د جے پروګریس بار ابجکټ جوړ شوی دی. سمه ده؟ او جے لیبل. هغه نه علاوه دغه چې کوم دی جے فریم چې کوم دی پروګریس بار او لیبل چې کوم دی د همدغه کلاس په کنسټرکټر کې څه شوي دي؟ انیشیلایز شوي دي. دلته مطلب په اصطلاح داسې ډکلیئر شوي دي، دلته لاندې انیشیلایزیشن شوی دی او ویلیو ورته سیټ شوي دي. سمه ده؟ نو بار ډاټ سیټ ویلیو ورسره باونډز چې کوم دي او فورګراوند بیکګراوند د هر څه سیټ شوي دي. نو ورسره لیبل بیا لیبل ته هم دا باونډز جوړ شوي دي. سمه ده؟ فونټ دی وغیره وغیره. لاندې چې کوم دی فریم دی، فریم ته مطلب بیا موږ لیبل یې ایډ کړي دي. لاندې مطلب بیا موږ یو میتھډ جوړ کړی دی او په دې کې موږ داسې برابر کوډ کړی دی چې هغه مشتمل دی په څه باندې؟ کاونټرس باندې. بیا موږ یو وایل لوپ اچولی دی. نو ایزي کنسپټ دی.
دلته مونږه مطلب دغه ویلیو سیټ کړی ده. بیا ملټي ایکسپشن هینډلینګ مطلب دلته یوز شوی دی. دا مطلب په نیکسټ ویډیو کې بیا مطلب په سلسله وار سره وایو چې دا ایکسپشن هینډلینګ څه شی دی، ورسره نور څه شی دي، څه دپاره استعمالیږي او کوم ځای کې استعمالیږي. سمه ده. او دلته مطلب دغه آخري جمله چې کوم ده کمپلیټډ، دا موږ دلته لیکلی دی. صحیح ده. بیا چې کوم دی دغه میتود خو مطلب په دغه کلاس کې دی په پروګریس بار ډیمو کې. صحیح ده. دا پروګریس بار ډیمو موږ ابجیکټ دلته جوړ کړی دی. صحیح ده. ګوره تاسو دې کلاس کې ګورئ فقط یو ابجیکټ جوړ شوی دی او دا ولې کار کوي؟ فقط یو ابجیکټ باندې کار کوي. دا ځکه کار کوي چې دلته موږ په دغه کنسټرکټر کې ټول کوډ کړی ده. دا کلاس دی که نه، د ده کلاس کنسټرکټر دا دی او د ده کنسټرکټر کې ټول کوډ شوی ده همدې پروګریس بار لپاره. نو په دې خاطر که تاسو څوک جاوا سره بلده سئ نو دا ذکر یې کار کوي. بیا به وایو سره. صحیح ده. نو یو ځل زه بیا دا رن کوم. ګوره یو نه واخله تر سلو پورې مطلب به دا ځي، بس اخري کې به تاسو کمپلیټډ لیکي. صحیح ده. بیا تاسو مطلب چینجز راوستلی شئ. سمه ده. دلته چې دی تھرډ ډاټ سلیپ مطلب 50 آی تھنک چې ملي سیکنډ کې دا چینجېږي. نو کولی شي د سلو نه راولئ تر 0 پورې. دلته کولی شي 100 ورته کاونټر ته ورکئ او کاونټر ماینس از ایکول ټو 1. نو تاسو داسې هم کولی شئ. صحیح ده. امکان دی ولري چې کار وکړي. راځئ چې ټسټ یې کړو. سمه ده. ګوره دا سرچپه باندې کار وکړو. 100 نه روان دی تر 1 پورې. مننه د توجه څخه.